مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي تاسو د واخان د نیولو خوبونه وینئ خو موږ به پاکستان تر پنجاب نیولی وي. تازه پاکستاني مجاهدینو د پاکستاني پوځ 15 مهمې پوستې نیولي او په زیات شمیر پاکستاني پوځیان یې د هلاکت کندې ته ګذار کړي. دا چې د اسلامي امارت مشرانو د واخان په اړه څه ویلي او پر پاکستاني پوځ څنګه او ولې اور بل دی، بشپړ حال را سره هم د غربانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستاني طالبانو یا هم ټي ټي پي خیبر کې د پاکستاني پوځ 15 مهمې پوستې له اوږدې کلابندۍ وروسته ونیولې. هندوکش غږ ته د رسېدلو معلوماتو له مخې د پاکستاني طالبانو غورځنګ وسلوالو ځواکونو له اوږدې کلابندۍ وروسته د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو 15 مشهورې پوستې ونیولې. په نیول شوو پوستو کې د ټاپو، بادام، سړوخي، سکروټه او د نغرو سیمې ټولې پوستې شاملې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني پوځ غورځنګ وسلوالو ځواکونو په وروستیو اونیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر پاکستاني پوځ او امنیتي ادارو پراخ خونړي بریدونه کړي او ځینې مهمې سیمې له پاکستاني پوځیانو نیولې دي. همدارنګه حماسه میډیا هم راپور ورکړی چې دغه پوستې پاکستاني پوځیانو د وسلوالو دقیق لیزري بریدونو او د ځمکنیو ماینونو پرله پسې چاودنې او د خوراکي توکو نشتوالي له کبله ټي ټي پي ته پرېښې دي. له بلې خوا په بدخشان ولایت کې د اسلامي امارت چارواکو په واخان ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د شتون راپورونه رد کړل. د بدخشان د پولیسو ویاندوی احسان الله کمګار باختر خبري اژانس ته ویلي په دې سیمه کې داسې راپورونه نسته چې هلته دې د بهرنیو ځواکونو موجودیت تایید کړي. کمګار زیاته کړه چې افغان ځواکونه د پولو په اوږدو کې د هر ډول احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري. واخان دهلیز د افغانستان د بدخشان ولایت یوه تنګه سیمه ده چې افغانستان د چنګ له سنګیانګ سیمې سره نښلوي. ځینو پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې پاکستان باید دا سیمه ونیسي چې له منځنۍ اسیا سره په مستقیم ډول وصل سي. همدارنګه ځینو نورو پاکستاني چارواکو دا راپورونه هم ورکړي وو چې ګواکې واخان د پاکستاني پوځیانو تر کنټرول لاندې دی، خو د اسلامي امارت چارواکو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. تر دې مخکې مولوي محمد یعقوب مجاهد د واخان په اړه ویلي وه چې واخان د افغانستان د سر حیثیت لري او څو چې په موږ سرونه پورې وي دا سر به جګ او ساتلی پاتې کیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.